السلام علیکم دوستان، د مستر افغان انګلیش چینل ته ښه راغلاست. نن به موږ تاسو په السلام علیکم دوستانو، د مستر افغان انګلیش چینل ته ښه راغلاست. د نن ورځې درس دی. موږ تاسو به نن په ډي او اف باندې خبرې اترې یعنې ډسکس وکړو چې ډي څنګه او چیرې او په کومو الفاظو په کوم ځای کې استعمالیږي، د کلمو په پای د کلمو په اخر څنګه استعمالیږي. دوستانو دریم توری دی د موږ تاسو سره په کانسوننټ کې له بي او سي دریم چې دوستانو له موږ سره ډي ده. د ډي توری دا توری د دال او د ډال غږ ورکوي. که چیرې له ډي وروسته جې یا جي راشي نو د ډي توری اواز نه ورکوي. لکه بریج ډي ولې اواز نه ورکوي؟ ځکه دوستانو موږ په دې نوټ کې وویل ځکه چې له جي وروسته ډي ده نو ډي چې څو خاموشه ده، ډي اواز نه ورکوي. په وجه دی جی یعنی د جی په وجه باندې اواز نه ورکوي. بریج یعنی پل، ډي خاموشه ده دوستانو، ډي سایلنټ ده، ډي هیڅ اواز نه ورکوي. که مونږ چې لیکم هم به مونږ به دغسې لیکو بریج. له ډي بعد جی ده، جی چې څو زمونږ ډي خاموشه کړه نو په دې وجه باندې مونږ ډي نسو تلفظ کوای. دوستانو لکه ایجکټیو صفت په دې توري کې له جې وروسته ډي ده، ډي خاموشه ده، ډي موږ نسو تلفظ کولی. دریم ایجور یعنی لوړه کول. په دې کې هم دوستانو له جې وروسته ډي ده، ډي سایلنټ یا خاموشه ده، ډي موږ نسو پرونانس کولی. په دې جمله کې دوستانو ډسکلوز په دې کې موږ تلفظ کولی سو ډي، ځکه چې له ډي وروسته کوم داسې الفاظ نشته چې هغه د پرونانسیشن یا تلفظ ورنه کړي. ډور دروازه په دې کې هم دوستانو له ډي وروسته جې یا جي نشته نو موږ تلفظ کولی سو ډور. څلورم د دوستانو له موږ سره په کانسوننټ لیټرز کې د اف توری. دا توری د ف غږ لري. لکه فیکټري، فابریکه یعنی کمپنۍ، فلم، فاکس ګیدړ، فاکس ګیدړ یعنی د ف اواز ورکوي. فیم یعنی شهرت، فادر فلار. دوستانو دا و د نن ورځ درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. دوستانو که مو هر کوم سوال درلود په کمنټ کې راته ولیکئ.